سلامونه احترامات قدرمندو امتیاز کمر ما یو ډیره افسوسناکه واقعه وشوه د مردان علاقه د بشخالي ګجرات چې په کور کې دننه ډزې وشوې او دغه ډزو په نتیجه 15 کسان قتل شو. د ذرایع ملګري وایي چې بشخالي ګجرات کې یو کس چې په کور کې دننه خپل زوی خپل انګور او 3 نوسی یعنی 12 کاله افضل 7 کالو روحیل او د 6 کالو یو ګلاله ماشومه الینا قتل کړه. د ذرایع ملګري وایي چې مسله ګریلو ناچاکي ده. ملګرو په دې سکرین باندې تاسو ته تصویران ښکاري. ډیر د غم او د درد واقعه ده. په دې واقعه کې یو 3 ماشومان ګلابونه هم قتل شوي دي. یا پښتنو بس کې د خدای نه ویریږئ. په دې دنیا کې صرف تاسو پاتې کیږئ او کنه نور مذهبونه نور قومونه هم شته. په نننۍ واقعه به شیطان هم شرمېدلي. دې ماشومانو ته چې کافران هم ګوري نو د هغوی به مړه درد کوي. د دې ماشومانو ګلابونو پکې څه ګناه وه؟ زه د پښتونخوا د سیمې هر انسان هر کس ته درخواست کوم چې مهرباني وکړئ د دې امن د خاطره متفق شئ. د دې پښتونخوا د سیمې نه آیس ورسره چې کمې نشې دي او هر قسمه جرایم دا ختم کړئ. دا ټوپک کلچر ختم کړئ. دا وغورځوئ. کني رز ته رزه به داسې واقعګانې کېږي چې په هغې باندې به شیطانان هم شرمېږي. که زما نه تپوس وکړي نو زه په لاس کې مرغۍ نشم راټینګولی یریږم. د چرګې بچې نشم راټینګولی یریږم. خو چې زه د دې ماشومانو تصویرانو ته ګورم چې دا الټه په ځمکو باندې پراته دي زما د زړه نه یو الله خبر دی چې پته نشته زما پښتون بعضې ټیم کې دومره سخت شي چې هغه پکې بیا ماشوم او ښځه او سړی نه ګوري ډز کوي. زما انتظامی ته زما حکومت وقت ته درخواست دی چې ملزم دی فوري گرفتار شي او سخت نه سخت سزا دی ورکړي. ځکه چې زما پښتون ډز کوي او ډز داسې کوي چې 15 ولي 3 ولي 4 ولي 6 ولي په زړه کې یره نه لري. د دې قتلونو مخنیوی پکار دی او زما د الله تعالی نه دا دعا ده چې الله ته زما په پښتون رحم وکړي. زمونږ د ټول پښتونخوا نه دا شر فساد ختم کړي. ملګرو اجازت غواړم په لوی الله خو سپارم د الله په امان.